چې نن یو ځل بیا په پرله پسې توګه په دوهمه ورځ د هرات په غیرتي ولایت کې د برېښنا د یوې بلې پروژې افتتاح کوو. د افغانستان اسلامي امارت او په ځانګړې توګه د امارتي شرکتونو لوی ریاست تل په دې هڅه کې ده چې د هیوادوالو لپاره په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او د دوی اړتیاوې ورپوره کړي. برېښنا چې نن سبا د ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې، په دې برخه کې هم اسلامي امارت په دې تورو 3 کلونو کې په خاص ډول بیا په سخت کال کې یو شمېر مهمې او د پام وړ پروژې تر کار لاندې نیولې. په دې برخه کې د اوبو برېښنا، حرارتي برېښناوي چې موږ په شمال کې همدا اوس 3 پروژې تر کار لاندې لرو چې په هغه کې له ګازو د برېښنا تولید په نظر کې نیول شوی. همداراز په نغلو کې د زغال سنگ حرارتي دستګاه په مټ باندې د 100 میګاواټه برېښنا تولید او سولري برېښنا یو شمېر پروژې یادولای شو.